بیا هم په کندهار کې جمعه نو راوتلي یو، زه به داسې به یو ځای کښېنو، راځئ چې دغه ځای یې وارې وګورو چې دا څنګه دی. هوا سره خوندوره ده، خو باد یو څه ودرېدی. عموما اوس د شپې هوا ډېره ګرمه نه وي. راولاړ شو بله د دې ځایه. او د کندوز کباب بوی خو نه راپورته کېږي، خو چې ورشي چې ودې خوړله بالا دې کار خلاص شو. د سړک د غاړې دغه دې ریړیانې دي، دې خواته برګر و هر شی پیدا کېږي، منتوم لري، بریاني هم لري. اوس یې راوړي وبې ګورو چې څنګه دی. زه بیخي وږی وم، تاسې مې هېر سوه، ما شروع په وکړه. ښه خوند یې دی، ښه خوند کوي. دغه ساحه کې ډېر وار نه کېږي، او دغه رسټورانټ چې دی فاسټ فوډ راکمه ځای دی، دا اوس جوړ سوی دی، څه وخت یې کېږي. دا ساحه بیا اکثریت د جوسانو ده. سلامونه، ستړي مه سئ، وخت مو په خیر. نو په دې هیله چې هر چیرې یاست روغ و جوړ به یاست. بیا هم په کندهار کې جمعه نو راوتلي یو، زه به داسې به یو ځای کښېنو. اوس خو لا یو څه ګرمي ده، دا چې لمر په لوېدو شي بیا هغه وخت ښه خوند کوي. تاسې راسره پاتې سئ، موږ به د جمعې ورځ انجوای کوو او تاسو بیا راسره ووینئ، خوند به پرې واخلئ. اوس خو نو داسې دی چې دوبی دی، د ورځې په اوږدو کې په عینو مینې کې چندانې بیروبار نه وي، بس چې لمر لوېږي په دې وخت کې بس د ارغنداو هم خلک راشي چې ډېر میله او دا خپله د عینو مینې اوسېدونکي پسې راوځي، د باندې څخه خلک راځي، نو داسې یو جمع جوش جوړ شي، یو ګړی برکونه مې په هره ساحه کې ښه خوند کوي. یو ګړی به د مازدیګرۍ در باندې ووینم، او بیا به ماښام چې سي د شپه به در باندې ووینم. بیا عموما په دغه د باغ په ساحه کې نن سبا خلک ډېر سره یو ځای کېږي. د باغ پر دا عمومي فواره د بدخشان دروازې څخه داسې تر لوولې پورې دلته ډېر خلک سره ګرځي او راګرځي، پر دا درې ګرځي باندې ناست دي. دغه ساحه کې داسې په پښو هم ښه خوند کوي چې سړی وګرځېږي، یو ګړی باد، اوس لا یو څه لمر دی. بالا نو عموما داسې دی ورځ ته رابلې ګرمي زیاتېږي، ځکه څه ور به هم ځو بالا پای ته رسېدلي، بالا جوزا شروع کېږي. جوزا نو هغه میاشت ده چې جوزا سرطان، دا دوې میاشتې دواړې ډېرې خطرناکې. اسد هم بس دغه درې بس ګرمي به اخوا د بالا بېرته کمزوري کېږي. د سړک د غاړې شیان هم په دې دوبي کې داسې سړی ناجوړه کوي، دا ټوله ورځ لمر ته پراته وي، په پیک کې بند، په پلاستیک په دغه کې بند. نو اوس یې اکثره وخت زه ماشومان ته نه ور رانیسم. دغه ساحې څنګه دي چې کښېنم؟ دلته به کښېنو نو دا ځای باندې مو فیصله وکړو. او که هغه ځای ته ځې دا غاډې د موټرسایکلانو، بس چې که یې ووځغلوئ نور یې ټوله ورپسې ځغلي. راځئ چې دغه ځای یې وارې وګورو چې دا څنګه دی. دې خواڅه نو خلک را روان دي، دا لار سیده مخامخ بدخشان دروازې ته تللې ده. بله ورځ هم فکر کوم دلته ناست وو په دغه ساحه کې. اوس نو د پسرلي واښه بالا هېڅ شی هم نشته، ټوله ختم دي، ځکه لمرونه پر ډېر شوله، وینې ټوله ختم دي، هېڅ شی هم نشته. چې یو ښه چمنی یې ونه بیا ښه خوند کوي. دلته به یو څه ونه غمیږي را کیسه
خیر داسې دی په چمني کې بیا چې مازې لمر ولویږي بیا ډېر غوماشي داسې سړی په عذاب کې سړی نشي کښېنستلی نو دا ځای دی یو څه وچ دی غوماشي ډېره نه وي خدای دې وکړي چې دغسې باد وي که دغسې باد و بیا به غوماشي نه وي نن سایه سوله دلته مخکې ډېر لمر و مالانو دا بغل هم سړک دی وینې او دا بغل هم سړک دی باد والا ښه خوند کوي وارې وارې باد ولګېږي وینې دا درختې داسې ښوري ښه یخه هوا ولګېږي چې یو څه لمر پرېوځي د ماښام لمانځه وخت شي داسې غواړم چې یو ګړی په پښو وګرځم بس ماښام سو چې اورې د ماښام اذانونه شروع دي تر اوسه خو لا د غوماشو څه په امان یو وینې برقونه راغله ما ته وویل چې برقونه راسي بیا ښه خوند کوي نو دلته موږ لمونځ کوو بیا ګورو چې څه کوو نو لمونځونه مو وکړله هوا هم سره خوندوره ده خو باد یو څه ودرېدی عموما اوس د شپې هوا ډېره ګرمه نه وي بیا نو یو څه وخت بعد هم شپه ګرمه شي هم ورځ خالي دا سهار خواته یو څه هوا یخه شي هغه بېرته لمر ورباندې راوخیږي نو موږ دلته یو ګړی ناست یو له هغه بعده به بیا ګورو چې چیرې ځو راولاړ شو بالا د دې ځایه ځو زه یو څه داسې دی چې وږی یم نو نه پوهېږم چې کور ته به ځان ورسوم که د باندې به یو شی وخورو خو ته یې راځئ وسپېلم او بیا وروسته ګورو یو وارې به د خوراک تر ځایه ځان ورسوو یا کور یا د باندې داسې غواړم چې راوګرځم اوس نو د عینو مینه څه د وتلو وخت دی ټوله کوښښ کوي چې بس وځي خیر په دوبي کې دا داسې ډېر وختي نه وځي یو ګړی کښېني ځکه دا وخت یو څه هوا برابره شي په دغه ساحه کې ناست دا اوس چې بېرته تر تېر شو مخکې به ډېر بېروبار و په دې ساحه کې اوس هغه بېروبار نشته نو نه پوهېږم چې د ګرمۍ وجه ده او که څه خبره ده ته به دغونه موټرسایکلانو موټران ولاړ ول پر دې فوټپات باندې بیخي کیسه وه واده والا څه کوي دا نو د خوراکو ساحه ده دلته ټول هغه شیان خرڅېږي چې هغه زموږ نه دي خوښ دا ګلکپې دي که څه شي دي دا ماته خوند نه راکوي دلته اکثریت خلک ورته راځي وریجې دي او بریاني نوم دی پر ایښی دی ته یو څه تاریکه هم شوله بېرته د روناو خواته راغلم اکثریت وینې په وتو دي بس موټرسایکلان والا ډېر تاوانیان دي او د کندوز کباب بوی خو نه راپورته کېږي خو چې ورشي چې ودې خوړله بالا دې کار خلاص یعنې بوی یې ښه خوند کوي هر وخت زه دلته پر بوی ورسم خو چې ډوډۍ یې وخورم کباب یې وخورم بالا مې مریض کې 2-3 واره ما تجربه کړی دی زه هم دغسې یم دې غوښې ډېر وخت فکر کوم په وږه و په پیازو په دې شیانو کې ږدي بیخي یې داسې کړي تباه کړي نو او بل له سره یې غوښه هم کمزوري کومې خواته ولاړ
پوهېږم چې د څه شي غوښه راوړي. دغه بریاني مې هم خوړلی دی، یوه ورځ خوند یې نه دی راکړی. زموږ سکلان دا کیسه یې. دلته وایي منتو سته، نو ما نه ده خوړلی. ولې ګورو چې څنګه منتو یې دی. د سړک د غاړې دغه دې ریړیانې دي، دې خوا ته برګر و هر شی پیدا کېږي. بلال بریاني منتو هم لري، بریاني هم لري. اوس یې راوړي، وبې ګورو چې څنګه دی. زه بیخي وږی وم، تاسې مې هېر سواست، ما شروع په وکړه. ښه خوند یې دی، ښه خوند کوي. مقصد د چې ناشته ښه پر کېږي. دغه ساحه کې ډېر وار نه کېږي، او دغه رسټورانټ چې دی فاسټ فوډ راکمه ځای دی، دا اوس جوړ شوی دی، څه وخت یې کېږي. نو دلته بیخي ډېری خلک کښېني. زه خپله نه یم ورته راغلی. او بل نو بالا ورځ ته رابولي، د اخترانو شپې هم دي. دا مارکېټو ته هم خلک راځي، کالي و یو شی و بل شی. دا ساحه بیا اکثریت د جوسانو ده. وضعیت دی 8 بجې شوې، بیخي بېروبار دی. نو موږ هم روان یو بالا کور ته، نو بیا به سبا خبرې کوو. نو تر بیا ښه وخت، د الله په امان.